سورة المزمل دا مکی سورت ته د هجرت نه مخکې نازل شوی دی او په دې کې شل آیتونه. موضوع د دې سورت د شپې تهجد کول او د هغې فایدې او خاص کر د داعي دپاره چې الله دین طرف دعوت ورکوي نو هغه به لازم د شپې د لمونځ پکار چې وکړي. الله سبحانه وتعالی پکې دا امر هم کړی دی چې قرآن چې کله لولئ نو په ترتیل سره په تجوید سره د قرآن حق ادا کوئ. دې خبرې ته مې اشاره ده چې په اوله کې د شپې د تهجد چې دی دا لازم او بیا د هغې نه بعد دا منسوخ شو نو دا مستحب دی خو لازم نه وي او انشاءالله دې خبرې تفصیل به دې صورت په دې منځ کې راځي. په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا يا أيها المزمل اے پورته کون کیا د بوج د نبوت د یو معنا یا ایها المزمل اے پټی دن کې په کپړو کې یا اے صادر اچون کیا چې کوم ترجمه ورکه غسې ده. د دې شان نزول کې د مفسرین اقوال لري. یو خو مشهور قول له چې رسول صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې عبادت کو الته بس جبرئیل علیہ السلام راغی او هغه اولنی ایتونه په نازل کو اقرا باسم ربک الذی خلق. نو دا غزین رسول صلی الله علیه وسلم پروب کې شو ویریدو واپس راغی نو خدیجه رضی الله عنها ته وی زملونی زملونی ما پټکی یخ پر راغلی او یره پر راغلی و او دغه واقعي تفصیل مونږ ذکر کړی دی مخکې درسونو کې. نو دا ایتونه الله نازل کړو. بیا دویم قول دا دی جابر رضی الله عنه وی اجتمعت قریش فی دار الندوه دار الندوه کې د قریش د سرداران راجمع شو د مشورې لپاره او دغه ځکه به دوی مشورې کولې. فقالوا بخپل منځ کې دا خبره وکړه سموا هذا الرجل اسما يصد الناس عنه. د دې سړي دپاره یو داسې نوم کېدی چې د خلک د ده خواله نه راشي او سړي کې اشاره چاته ده رسول صلی الله علیه وسلم ته. نو یو خبره به کې دا وشو چې کاهن به ورته وایو جادوګر به ورته وایو کوډګر به ورته وایو د دې خبرې رد وشو چې نه داسې نه وایو لیونی به ورته وایو وی داسې هم نه وایو. الغرض فتفرق المشركون نو هغوی خواره واره شو او اتفاق یې رانغی به خبره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم ته دا خبره ورسېده چې مشرکین په دار الندوه کې راجمع شوي دي او ستا خلاف چې دی نو دا مشورې کوي چې د سړي له څه نوم کېدو. د ډېر غم نه وي فتزمل في ثيابه وتدثر فيها. نو رسول صلی الله علیه وسلم په ځمه صادر واچو په هغې کې پټ شو راغونډ شو. کله انسان باندې غم ډېر شي مصیبتونه سختې به ډېر شي بیا ځان له پروت بس دغه بیا خوښوي چې ما خواله څوک نه راتلی. نو رسول صلی الله علیه وسلم په ځان د کمبل یا صادر دی راواچوه بس زما خواله مه راځي. خفه شو چې زه د دې امت خیرخوا یم زه ورته الله توحید بیانومه دین بیانومه او دوی په ما پسې دا مشورې کوي. نو چې څنګه رسول صلی الله علیه وسلم په ځان د صادر راواچوي فاتاه جبريل علیه السلام راغی ورته وی يا أيها المزمل
پټي دنکه په کپړو کې قم الليل الا قليلا ودریګه د شپې مگر لګ تهجد کوا دیږي کې مفسرین وی جبرئیل علیہ السلام د آیتونو راوړو رسول سم ته وی چې د وخت د پټېدو نه دی چې ته بزن صادری رواج پاسره خپل رب سره رابطه قائم شپې تهجد کوا د خپل رب سره رابطه قائم کو د خلک پرې دوی بار ارسوي مخکې ورشي چې په دې صورت کې الله د خپل پیغمبر ته صبر وصیت کړی صبر کوا د چې دا اول ته دي چې په ځان صادر رواج نه مخکې وسه داوود سلړ شي ته پاسره شپې خپل رب سره رابطه قائم ک شپې ودرېږي نو دی کې دا فائدہ ده خاص کر د داعی او د عالم لپاره کته دا غوړ چې سبب دعوت کې اثري او خلک قبول کړي نو د شپې به تهجد کوي د ژوند چا په لاس کې د رب العالمین په لاس کې داغه په ګوتو کې چې څنګه اړې راړې یو کسته داغه د خبرې د خلکو په دې ژوند اثر کوي بو چې رب العالمین د اثر چوري توفیق الله ورکړي اندي څه خبر سره راپاسي یو خبر به شروع کی خو د چا غزړه ته کوزيږي چا نه کوزي د چا خبره چې زړه ته کوزيږي د دې سړي د الله سبحانه وتعالى سره رابطه او خاص کر د رابطه د شپې وي قم الليل الا قليلا او یا دې یا ایها المزمل ای پورته کون کې د بوج د نبوت یو بوج دی کنه زمواري ده قم الليل الا قليلا د شپې تهجد کوه د بوج بدن الله کم کی الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ای پیغمبر پتا چې کوم بوج هغه موږ لري کړی ته الذي انقذ ظهرك غي خستم لا ما توله کله الله سبحانه وتعالى توفیق او مرسته د رسول الله سره نه دي ټول دنیا ته دغه پیغام څنګه ورسېږي یو کس یوازي پاوله کې یوازي او د سخت او د مصیبتونو او جهادونو او جنگونو په دې ټولو کې د رسول الله حفاظت او دغه خبره د خلکو د ژوند ته چول د چا په توفیق سره د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره قم الليل الا قليلا ودريګه د شپې مگر لګ نصفه او انقص منه قليلا نیمه د شپې یا کم کا د دین لګ نصفه هو واضح نیمه شپه او چې د شپې نه کم کې نو سوشي د نیمه چې کم کې نو یو ایسه شي درېمه ایسه شو او چې د نیمه نه زیات کې نو سوشي بیا دوی سي شو د دریو دوا نو د شپې ودرېګه لګ یا نیمه شپه ودرېګه او یا د نیمه نه خیر لګ کموا نو درې مې سبش او د تهجد ګره په اول د اسلام کې لازم وګره پیغمبر باندې واجب دي او په نور مسلمانانو باندې سو واجب د تهجد فضایل موږ په ډیرو درسونو کې الحمدلله بیان کړی خو بیا به ته اشاره وکړو د شپې د تهجد کول چې د مستحب دي فرض خو نه دي او راجح قول دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې فرض نه دي په اوله کې فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په نور مسلمانانو باندې او بیا د فرضیت منسوخ شو هم په دې صورت کې غایت ورځي کوم دلته چې منسوخ شوی الله په قران کې د مؤمنانو صفات ذکر کړي تتجافى جنوبهم عن المضاجع الله دغه د لخونه په تلانو کې نه لګي پسې دلی ولاړی خپل ربط يدعون ربهم خوفا وطمعا خپل رب ته چغوي دعاګانې غواړي خوفا وطمعا د الله د عذاب نه یریږي د غبر رحمت کې امید ساتي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون الله د شپې به د مؤمنان ډېر لږ د کېدو ډېر لږ به سملاستو ولې به لږ سملاستو دنیا سره مسله وک نه جوړو خوب ورنو ته سوچونه کول نه شپې تهجد کې ولاړو الله خپل پیغمبر ته وی ومن الليل فتهجد به نافلة لك پیغمبر د شپې تهجد کو د ډېر غټ عبادت ته د افسوس خبرو کې دانه سبب ورکته وي زه داوی سره د خبره کوم چې کوم خلک ور په دې عبادت باندې عمل کوي ډېر کم خلک او دا کم خلک کوم غالبا په هغه کې کوم چې قرآن او حدیث نه خبر دي هغه به دې باندې عمل کوي حدیثونو کې ډېر فضایل غلي دي مسلې نظم او موږ د بلوغ المرام چې کوم شرح کړی ده باقي کې مؤلف رحم الله د قیام الليل د پر خاص حدیثونه وروړي
هغه مسلې واوري هلته د دې فضایل په تفصیل سره ما ذکر کړي او د هغې مسایل چې څو رکاته دي څو نه دي څومره کېږي څومره نه کېږي کم وخت نه کم وخته پورې کېږي دا ټول موږ هلته ذکر کړي حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي امام ابو داود حدیث راوړی رحم الله رجلا الله دې هغه سړی وبخي رحم دې په الله وکړي دعا رسول صلی الله علیه وسلم کوي کم سړی قام من الليل چې د شپې پاسي فصلى نو مونځ وکړي تهجد وکړي وایقظ امرأته خپله ښځه هم راپاسي فإن أبت که دا ښځه نه راپاسي نضح في وجهها الماء نو اوبه راوالي د هغې په دې مخ ونولي نو هغه راپاسي او الله دې رحم وکړي په هغه زنانه باندې قامت من الليل فصلت چې د شپې پاسي مونځ وکړي تهجد وایقظت زوجها خپل خاوند هم راپاسي تهجد دپاره فإن أبى نضحت في وجهه الماء که د خاوند نه راپاسي نو د ښځې اوبه راوالي او د خاوند په دې مخ ونولي رسول صلی الله علیه وسلم ته دعا کړې کله تاسو تهجد راپاسي نو په دې دعا کې به تاسو هم دننه داخل شي خاص کر خپل بچي خپل ښځه خپل مشران کشران په دې منځ باندې عادت کول غواړي باقاعده چې انسان په کور کې دا خبرو کې چې هر سړی به راپاسي دې سره به دوی عادت شي نو بیا که ته یې او که نه خو دوی به د شپې راپاسي او دا مونځ به کوي په کور کې به دې برکتونه راوړي رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي امام ترمذی راوړی دی اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الاخر بنده خپل رب ته د شپې په د اخرنۍ حصه کې چې نو د ټول وختونو زیات نږدې په نور وختونو کې بنده رب ته دومره نه نږدې لکه څومره چې په دې وخت کې الله سبحانه وتعالی دنیا اسمان ته راکوز شوی او دې په تهجد ولاړي ذکر او اذکار او استغفار او تسبیح الله ورته هم نږدې او دی ورته هم نږدې بیا رسول صلی الله علیه وسلم څه وایي فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن نو که ته بیا الله یادولی شي په دغه ټیم کې او طاقت یې نو بیا یاد کړه په دغه ټیم کې دا د رسول صلی نصیحت دی او وصیت دی او یاد یې کړه حدیث کې راځي امام مسلم راوړی افضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل د فرض مانځه نه بعد غوره مونځ چې دغه د شپې په دې شپه کې به توره تیاره کې رب العالمین ته ودرېده او تهجد یې څو رکعاته کول د بعض فضایل ما ورته ګوره اشاره وکړه سي او که دې مسلې لړ شو د خپل بیا یو تفصیل دی خو الله سبحانه وتعالی موږ ته توفیق راکړي په دې باندې د عمل کولو او زد علی یا زیات کا باغی باندې الله توي نصفه یا نیمه شپه او انقص منه قلیل یا د نیمه نه کم کا نو درې مې شو دې ځکه ته وی یې په نیمه باندې زیات کا نه په نیمه چې زیات کې وسو شوي به دوی سي شو د دریو د شپې دوی سي او به ودرې ورتل القرآن ترتیلا او جدا جدا ولا قرآن په جدا جدا لوستو سره یا صفال ولا قرآن په صفال لوستو سره ورتل القرآن ترتیلا دی جملې سره او دی آیت سره بلک تفصیل وکړو د دې څه مطلب دی قرآن جدا جدا لوله او صفای لوله نو د دې یو څو مطلبونه دي اولنی مطلب دا دی چې پارامې لوله چې قرآن وایي نو په تیزه مه وایه دا بس که څنګه شروع کړي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین دا ته څه مقابله کې نه قرآن به رو رو وایي او سوچ به پکې کوې رو رو به وایي او څه به کوې سوچ به کوې دا اول د دې مطلب دی ورتل القرآن ترتیلا رو رو به وایي الحمد لله رب العالمين ودي وسره دا دي سوي او بل سوي الحمد لله رب العالمين دا یو شین دي اسمه اسمان فرق دا ولنه چې کوم پارامي وي دیو بګي سوچون کې او د هر ټکی سره د انسان ذهن دی ټکی ته ځي غمانی ته ځي هغه ترجمه ته ځي هغه تفسیر ته ځي رسول صلی الله علیه وسلم مبارک تپوسو شو د حفصه رضی الله عنها نه د رسول سم بیبي وی هغه څنګه تلاوت کو ورته وکانه يقرأ بالسوره فيرتلها رسول سم به کله سورت شروع کو منځ کې نورو به وي حتى تكون اطول منها تر دې چې یو سورت په دې قران کې دغه سورت نه وګدو خو د دې رورو لستو د لاس د سورت بداغې نه وګد شو په صحیح مسلم کې د حدیث دی
ام سلمه رضی الله عنها پسې کسان رالو د رسول الله د منځ او د قرات تپوس وکړو فاذا هي تنعت قراءه مفسره حرفا حرفا رسول الله چې تلاوت کو د واضحه یو ټکی به د رسول الله تلاوت واضحه. امام ترمذی دا روایت راوړي. نه اولنې مطلب څه شو؟ قران په آرام ویل او باغې کې څه کول؟ سوچ کول. او دا سوچ کول دا غټه خبره ده. ګوره افلا يتدبرون القرآن الله اذا خلق كل بالقران کې سوچ نه کوي. على قلوبنا اقفالها کنه دي زړونو ته تعلیب پرتی دغه خبره ده. بل نه زړونو ته تعلیب پرتی دا قران ګوره دې بار نه دی چې تعویز کې واچو یې ګاډي بوسي جوړی کړه یا د باز کسان جمعه ترای شي صرف راوړي خوري کې به کې یا باز کسان شي په قران چې ته قران پرو دي برابرې صحیح ده. دا د دې نه مونږ انکار نه کړي خو ته پوښتنه کوي په دې پوي نه بلکې تلاوت ولا نه ورځي. ډېر افسوس خبره ده. ګوري زمونږ پښتانه سپینګری شو سپینګری قرآن ویل ورګره نه ورسي. د باز په زمانه خپش یره دې شیخ بل څه کوي پښتنو بسلیږي. نو زه په دې کې څه وایم په دروغ سم صفات کوم چې نه تاسو ډېر تکړه په قرآن کې الله ومنه تاسو کې تولید قوم صفات په دروغ کو. دا خبر زما غلط ده کې سید چې سپینګرو لم قرآن نه ورځي. سپینګرو قرآن نه ورځي. شپېته کاله او یا کاله په اسلام کې تیر کې قرآن نه ورځي. دی والله له څه جواب ورکړي. موږ دا ویل چې قرآن یاد کا موږ دا ویل چې تفسیر زده کې یو غټ عالم نه ځان نه جوړ کا. موږ دا وایو چې تلاوت کولای شي وینه تلاوت یې نشم کولای. دی والله له څه جواب ورکړي. نو قرآن په آرام ویل او باغی کې سوچ کول دا د دې آیت اولنی مطلب دی. دایم مطلب دی چې هر آیت چې وې نو باغی به ودرېږي. ام سلمه رضی الله عنها وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يقطع قراءته آية آية. رسول الله په یو آیت باندې ودرېدو. څنګه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. دې د رسول الله تلاوت دا قرآن نازل شوی په هغه عام چې کله دغه امتی تلاوت کې خو غواړي سړی د ټول عمر لګیږي زو ته ناس چې هغه وایي چې څومره بخو او بیا په دې طریقه باندې سرور نه هر آیت سره به ودرېږي. بل دا چې کم ټکي درخ کودو هغه برکاږي. انس رضی الله عنه بس کسان رلو وی د رسول الله تلاوت څنګه هغه ته كانت مدا کم ټکي به درخ کودو رسول الله برخ کودو او يبي ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ثم الرحمن ثم الرحيم. صحيح بخاري كده حديث څنګه به راخ کودو بسم الله بسم الله لا برسول الله جراح کوله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم لا یا به یې راخ کوله. نو قرآن چې وین کم حرف دي سي چې راخ کودو الته راکایي. ورتل القرآن ترتيلا كدنا دام دي چې आवाज به خوګ راو باسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن. په صحیح بخاری کې دا حدیث دی. ویا غسړې په مونږ کې نه چې په قرآن باندې خپل आवाज نه خوګي. قرآن په خوګ आवाज کې د خوګ आवाज ځان له اثري او چې ساده وي د دې اثر نه دومره کله خپل نه سړی وي او قبل څوک یوري. زه به تاسو ته د مثال د پاره یو آیت ویما ساده وځي خو غوځي کې تاسو خپل په توري څه فرق پکې بس کې سمې فرق پکې نشته. قرآن ویل غواړي كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ده بس ساده وځي کې ما وي سیده چې تلفظ سيو نور تلاوت برابرو خو دې خو غوځان لا سری كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ده زړه کوزي کېدنه ولا لازم چې خو غوځ انسان زړه کوزي قرآن به سرو کې غونه بزیک إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. د دې تلاوت سره ایمان ډیری. خاص ته مولوی صاحب سره نه چې مولوی صاحب وایي چې
الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويؤمنون حدیث سره ایمان دي هغه ایمان دي کم نشي نه زیاتېدل پرې زیاتېدو هم ته وړی فلانې امام ډېر تکړه دی څه کوي تراوی شل رکعاته چې دی نو په 10 منټه کې کوي نو دې تلاوت سره به ستاسې څه په تا باندې اثر وشي څه به د قرآن سره شوق پیدا شي نو یو مطلب دا دی چې اواز به خوږې په دې قرآن باندې او دا اوس د فایدې لپاره ساتي چې غلو به پکې نه کوي غلو څه مطلب دی لکه نن سبا چې د قاریان کم کې خاص کر د مصر د قاریان دي بیا زمونږ د قاریانو کې بس د هغوی په لار روان دي دې ته غلو وایي امام ابن قیم رحمه الله په خپل کتاب اغاثة اللهفان کې وی دی باز با دسی تلاوت کوي چې د مری د رګونه به راوپړسي او د سترګې به راوځي او د مخ به سور شي وي ته به چې د الټې کوي دا خو طریقه نه ده تاسو به دې کې د مصر قاریان او داسې سره رقیږي او دا کی او داسې وی په یو ساکي سوره فاتحه وي من د رسول سم طریقه ذکر کړل چې هغه بار آیت ودریدون دس دا چې په یو ساکي سوره فاتحه وي دس کمال کو اس کمال نه کړي نو دا غلو ده په قران کې دا چې ځان سور کړي او شین کړي په یو غوږی چې لاس خو دې به دا لاس دې مخې ته کوي شاته کوي چې आवाज پکې بدلیږي را بدلی او دغه کس به ورشي چې ډېر خو قران او عقیده ته بوزي عقیده وته نه معلوم عمل خو ښکاری اکثر به دې څه بویني چې ګیره وبري دوانه نه دی عملی او دا یو قارینه به ته پوس کوي استاد اواز ډېر ښکلی دا ولي ناغه مصری قاریو ناغوی چې الله دې دغه ډمې نوم نالمه وی الله دغه پلانې ډمه وبخ زما دغه سندري ډېرې خوښې هغه سندري به اورېدي ما نه د هغې سره زما اواز هغه به چې مصدر شو زه به هغه ته ازمایلی دا خو د دې په قرآن که دی په یو سا کې د ټول قرآن ختم کړي څه مطلب دی عمل پکار دی نو په دې کې به غلو نه کې دا نن سبا چې کوم تجوید ویل کېږي تجوید دا لازم نه دی خو دا ښه طریقه ده دا ښه طریقه ده په دې کې غلو کول چې دا به لازم دي شي کو دا بل نه اصل مطلب څه دی الفاظ صحیح وباسه قرآن په آرام وایه په خوږ اواز سره وایه ځان به پوه کوه او بس خبره ختمه شو نو دا نن سبا چې کومه خبره راوړې دا غلو ده یو حدیث کې راځي امام حاکم راوړی او په نورو کتابونو کې مشته چې د قیامت ته نږدې کېدو یو نښه ده چې علما به کم شي او قاریان به ډېر شي یو حدیث کې دا راځي چې د قیامت یو نښه دا ده چې قاریان به ډېر شي او تنطع به کوي غلو به کوي د قرآن په لوستو کې او عمل والا به نه رسول صلی الله علیه وسلم د قرآن نه کوزي زموږ دی وخت وګوره علما کم شوي په روایت کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی داسې وخت به راشي چې خطیبان به ډېر شي خو علما او عاملان خلق دا به کم شي نن سبا فن خطابت ډېرو خلکو ته معلوم دی خو علم او عمل دا به نن سبا ته به ډېر کم ځایونو کې ښکاره کېږي نه صرف دا مقصد نه چې ما قرآن کې خبره ختمه شو او به زه د عبدالباسط په آواز کې یم یا زه د منشاوي په آواز کې یم یا زه د حسري په آواز کې لګیم صرف دا نه ده په دې باندې عمل پکار دی یو سړی د آواز یې خوږ نه دی په قرآن عمل کوي دا ډېر اوچت انسان دی د هغې نه ډېر اوچت دی چې په خوږ آواز کوي خو عمل یې پرې نشته الله دې موږ له په دې قرآن باندې عمل کولو توفیق راکړي إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يقينا منغا چوبتا باندې درنوینا دی وحی تعالی ویلی دی درنه ده د څنګه درنه د درنه د په نازلېدو کې زید بن ثابت رضی الله عنه امام بخاری دا روایت راوړی وی انزل على رسول الله صلی الله علیه وسلم زه ورته رسول سره ناسومه او برسول زماني وحي راله او هغه ما سره ناس وفخذه على فخذي او هغه خپل ورون چې زما په دې ورون باندې يخوده او بيسوي فكادت ترد فخذي نږدې و چې د رسول سم دی ورون زما د ورون مات کړی
دومره به د وحي زور. عائشه رضی الله عنها وی پر رسول صلی الله علیه وسلم به وحي راله فی اليوم الشدید البرد، په دې ورځ کې چې هغه سمه یخه ورځ وه، سم جمع به فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. او د رسول صلی الله علیه وسلم کله دا وحي به ختم جبريل بلار نو د رسول صلی الله علیه وسلم د تندین به خوله روانه وه. دا دلیل دی باندې چې ډیر زور به ودی. یو روایت کې راځي امام احمد بن حنبل راوړی رسول صلی الله علیه وسلم فما من مره يوحى الي، کله چې په ما باندې وحي نازلېږي الا ظننت ان نفسي تقبض، وزم چې دې بل به زه مړ کېږم. دومره سخت دی وحي نازلېږي، د اسمان نه خبرې راځي، بيد رب العالمین خبرې راځي. بل دا چې دا وحي درنه ده، د دې څه مطلب دی؟ یعنی دا خبرې درنې دي د نورو خبرونه. د الله په کلام، د الله د کلام په مقابل کې چې څومره کلام دی هغه څه دي؟ هغه د دې په مخ کې سپکي. اځي سوچو کې د آیت کې زه تاسو قرآن په سوچ سره ډېر غټه فائدہ وکړي. کله چې یو عالم کتاب لیکي نو په اول کې اوسره دا خبره ولیکي وي دا کتاب خو ما ولیکو خو کو بدی کې چاته څه کمه ښکار شو نه ماته دی راورسې زه به دغه شکریا ادا کوم. دا ول اعتراف وکړي چې بدی کې کمه کې دی شي. ټول کتابونه دي شي سوای دی یو کتاب نه. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه. دا ولې ته وګوره په دې کې شک نشته. تقیو کتاب دی چې په اوله کې دا ټکی راځي ذلك الكتاب لا ريب فيه، په دې کې شک نشته. نو دا خبرې د نورو خبرونه څه دي؟ اوچتې دي، درنې دي. یو مطلب دا دی دا په عمل کې درنې دي. په دې وحي باندې عمل کول دا آسان کار دی، ډېر ګران کار دی، خو چې الله تعالی توفیق ورکړي دا وحي بل ته رسولم ډېر دروند کار دی. اوس رسول صلی الله علیه وسلم ته الله د ذمہواری ورکړي چې دا به تیری امت ته د دعوت رسول آسان کار دی، دا ډېر ګران کار دی. ځکه وینا سنلقي عليك قولا ثقيل. امام مالک رحم الله جو کس راغی امام سی یو وړه غونډه کې مسله ده، غوسه شو لامخ سور شو په دین کې وړه مسله یې الله وی ان سنلقي عليك قولا ثقيلا، موږ بدرنه وینا پتا باندې درکوزو. او ته چې وړه مسله ده په دین کې وړه مسله یې ټول غټه مسله دي. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. یقینا پاسېدل د شپې دا سخت برابرون کې دی زړه لره او خبره برابرون کې دی وینا لره. د شپې پاسېدل زړه برابري او وینا برابري دي. څه مطلب دی؟ مطلب دی دا دی د ورځې اوس سړی الله تعالی لمونځ کوي، شور شغرب دی، خلک پاسېدلی دي، سوچونه دي، په دنیا پسې منډې دي. نو کېدای شي دی به تلاوت کوي، په خوله تلاوت ته خو په زړه کې څه دي؟ سوچونه. خو د شپې چې سړی ولاړي نو الله وایي په خوله چې څه ویل کېږي دا د زړه سره برابري. ځکه چې شور شغرب نه خلک وده پرته دی، بلکل په ارام ولاړ کوم آیت چې وایي د هغې سره سوچ هم کوي. إن لك في النهار سبحا طويلا. یقینا ستا دپاره په ورځ کې مشغله اوږده ده یا کار اوږد دی. رسول الله غټه ذمہواري وه د کعبې په رب د قسم خورم د ځمکې په دې مخ باندې د رسول الله په شان مصروفه انسان خپل نه دی خود نو وکړي. ځکه هغه ټول ورځ جهاد، نصیحت، د خلکو مسلې، د امت مسلې، د کور مسلې. نه الله ته وی سحر کې دغه کارونه کوو، شپه خپل رب له خاص کوي، شپې الله ته ودرې. د ورځې خو ته نو موږ هم پکار چې د ورځې د دنیا نه الله موږ منع کړي نه چې دنیا مه کوئ، خو دنیا دومره کوي چې ستاسو ضرورت پرې رواني، زړه ته یې مه کوزوئ. ځکه موږ بار بار دا خبره کوو چې اوبه د کشتۍ لاندې نو کشتۍ به روانې، او چې کله د اوبه کشتۍ د ده نه لاړې نو کشتۍ به څه شي؟ دا به تباه شي. د دنیا په دې لاس ساته، خو چې لاس زړه ته راکوزه نه شي. که زړه ته راکوزه شي بیا به ته خراب شي، نو زړه ته یې مه راکوزوه. نو د ورځې چې دی خپله مزدوري کوه، رزق ګټه، او د شپې څه کوه؟ خپل رب ته ودرېږه. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. او یادول نوم در رب خپل او ځان جدا کړه د پاره په ځان جدا کولو سره.
ځان بالکل فارغ فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. ای پیغمبر کله چې ته دې نور مسلونه دمشي نو بیا خپل رب ته چې دی نو ځان ستړی کوه. رب المشرق والمغرب لا اله الا هو. رب د مشرق او د مغرب دی نشتی حقدار د بندګۍ سوا دا غنه. فاتخذوا وکیلا ونسا غلر زموار. چې الله دې خپل وکیل کو نو بیا څه شه بیا بیغمش بیا څه غم پاتې شو. بس الله خپل وکیل که په هغه باندې ځان وسپاره توکل به وکړه. واصبر على ما يقولون. او صبر کوه په خبرو چې وایي دوی. نصیحت ته رسول صلی الله علیه وسلم لپاره او د هر داعی لپاره چې څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دین رسي خلکو ته صبر کوه. خلک بار ارسوي موږ باور کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم خپه شو د خبرو د لاس چې هغه د جادوګر دی کوډګر دی پلان رسول صلی الله علیه وسلم ته په دې مخه کې چې څه دوی وی به هر سړی خپل خبره کوي تخپل کار کوه. واهجرهم هجرا جميلا. او پرید دوی لرا به پرې خودو خسته سره پرید بس دوی سوي دوی پوښه دوی رب پوښه به زری حساب کوي. دا خبره من کو چې ګوره کله ته رواني په یو سفر باندې چې نزه دې پلاني زینه پلاني زی پورې زم ستا هدف ته او په منځ کې ته پلار باندې سپي وغپل پلار باندې جګړه روانه و پلار باندې سبل سه حادثه شي او ته په هر ځای کې ودرېږي شاته ګوري دي نو ته به کله خپل منزل ته ورسې ما ګوره چاته زما خته د سره شاته ګورم شاته چې ګوري مسلې به خړې دي خلق به هر څه خاص کر داعی عالم حق پرس عالم ول لازم کې سو کې پارام پری د حق پرس عالم یو نه خدای چې سو کې پری دي نه پارام خلک تنګي بهتانونه په لګي بی عزت کوي کوشش کوي چې د و شرمي د داوود خراب کی خو خيار داعیه د چاغه چاته اچاته شاته نه ګوري مخې ته رواني. وذرني والمكذبين اولي النعمه. او پرید مال را د تکذیب کوونکو سره چې خاوندان د مزودي یا چې د دنیا مزو ولدي د پورنه ده. اے داعی اے دعوت کون کې الله وي ما ته پرید ما پرید دوی پرید زو دوی سره ګورم بس ته د تبه سره غم کې تاسو غم راغسته تخبل دعوت کوه. ومهلهم قليلا. او مهلت ورکا دوی ته لګا مودا ورکا پرې د هیڅ خبره نه وی بخبري خبره وکي اخر بچرته زی اخر به الله ته مخامخ کی لګ وخت خپل مزيب مو کی بل دې ګل وی چې دنیا والا د دنیا مزو والا دي کې خبره ته اشاره ده چې غالبا چې د حق خلاف کین غسو کی هغه مالدار خلک کوي چې نعمتونه بډيري نه دی غالبا چې نه دی بي دي نه د لازم نه ده خو غالبا دي سکین. ان لدينا انكالا وجحيما. یقینا من سره بیړې د خپود اور ګرم دی جهنم عذاب د خلکو لپاره کوم چې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم داوود سره دښمنی ساتي. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. او خوراک دی چې مریکین خطو والده او عذاب دردناک دی. د قیامت صفات د جهنم صفات د جنت صفات د منګه تفصیلا ذکر کړي ناغه سورته د رجوع کې البته تفصیل ووري. يوم ترجف الأرض والجبال. فكما ورچو بخوزيگ زمكا وغرنا. وكانت الجبال كثيبا مهيلا. او شب غرنا دير كي بيدن كي غرنا بالله بالكلوان وزي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. اسمه بکتا ته نخ کاری د چې د دنګ د چیت ازمکه په ټول الله یو کې د غرونه بل د مالوچانو بجوال وځي. ان ارسلنا اليكم رسولا. یقینا لګل دې منګ تاسو ته رسول شاهدن علیکم بیان کون کې دې پتا سبانی
گواہی کوونکی دی الله به د رسول صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کوي چې دوی ته دین رسولو کنه وی الله ما خو رسوله گواہی وکړه به مونږ باندې كما أرسلنا إلى فرعون رسولا لکه چې را لېږلو یا لېږلو مونږ فرعون ته رسول سوال دی एकदम الله د فرعون او د موسی علیه السلام قصه شروع کړه موږ دې خبرې د مخکې اشاره کړې چې د پیغمبرانو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه بعد زیات سختي د موسی علیه السلام ته ملو شي نزدک الله سبحانه وتعالى د تسلی لپاره په ډیرو ځایونو کې رسول صلی الله علیه وسلم ته موسی علیه السلام تذکرہ ډیره کوي چې ګور هغه ته قوم دي سی ویلي هغه سره دا چل کړه نو دې کې راوي با شروع شو الله وی فرعون ته ما پیغمبر لګلو لکه څنګه چې متا اوس در لګلې او فرعون می تبا کو د پیغمبر خبره ونه منل ک تاسو ونه من تاسو تبا کوم دې پاره دا خبره وکړه فعصى فرعون الرسول نو نافرمانی وکړه فرعون د رسول د موسی علیه السلام نافرمانی وکړه فاخذناه اخذا وبيلا نراوني ومنغا پرانی ولو سختو سرا فكيف تتقون إن كفرتم يوما نسنگ بزان بچ کئی تاسو کچر دا کفر کئی تاسو دا غورزنا الله وی د دې ورځې نه به تاسو څنګه ځان بچ کړئ چې کله تاسو د قرآن ونه منئ د پیغمبر ونه منئ کومه ورځ ده یوم یجعل الولدان شیبا دا هغه ورځې نه چې ګرځوي به ماشومانان بوډاګان ماشومانان نو بوډاګان جوړوي دغه ورځې نه به تاسو څنګه ځان بچ کړئ الله سبحانه وتعالی وایي حدیث کې راځي ابو سعید خدری رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې الله به د قیامت په ورځ وی یقول الله عز وجل الله به وی بخبله یا آدم ای آدم نو آدم علیہ السلام به وی لبیک وسعدیک والخير بيدیک یا الله زه حاضر ټول خیر ستا په لاس کې الله به وی چې اخرج بعث النار هغه ټولګر وبس کوم چې جهنم ته ځي آدم علیہ السلام وی چې یا ربي وما بعث النار الا دا کم ټولګر ما ته پته نشي د جهنم ته ځي د هرو زرو کسانو نه یو کم زر جهنم ته او یو جنت ته بوزه رسول الله فحين اذ تضع الحامل حملها لکه خځې بخیر چې بچي داغه د یری نه هغه بچي ولي ويشيب الوليد ماشوم بدري غم د لاسه بوډاش ودا خلک وی زماده ګیر د غمونو د لاسه سپینه شوی غم انسان سپینګیره کی بوډای کی د ماشومان په بوډاګان شنو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه د آیت ولوستو وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد او پیغمبر خلق به د دې ښکار لګي دوی چې بنشکی او حقیقت به دوی بنشکی نه خدای الله عذاب بړي سخت د عذاب چې دی ویلي د دې ښکار لګي دوی چې بنشکی امام بخاری دا حدیث راوړي په دغه ورځو ماشومان بوډاګان کی بل مطلب دا هم دی چې په دغه ورځو ماشومان بوډاګان کی 50000 کال ورځ ده نیو ماشوم چې قبر نه راپاسید ماشوم په اخر کې څه دی بوډا شي دومره وګړه ورځ او درته په اوله کې په اخر کې په دې 50000 کالو کې ګوره زموږ نمبر به مرایشي دا چې دومره وګړه ولې وګړه ده خو دې ټول خلکو نمبر یو به راځي هر یو سره رب العالمین بخپل خبرې کوي زموږ ته سره رب العالمین خبرې کوي ته پوس بګی لري خبرې او لري خبرې به جواب واړي الله سوي وقفوهم انهم مسؤولون دا انسان چې کله راشي ارزه محشر ته الله به ملائکه ته وې درو ټول به ته پوس کی چې روان دي هر یو نه ته پوس کی انهم مسؤولون انهم کی تمراجي کې انهم دا ټول نو موږ ته پوس کی نه دغه ته پوس لپاره جواب تیرول غواړي السماء منفطر به اسمان بچاودن کی بدغور زبانی كان وعده مفعولا وعدد الله پورا کړی شوی
د واده د الله پوره کړی شوی الله په دغه ورځ به اسمان وچودي چې اسمان وچودي نو چې هغه د حل نو د انسانانو وګوره ساري تاسو اندازه ولګوي ان هذه تذکره یقینا دا سورۃ نصیحت دا خبره ګوري عرش ولا کوي آیتونه ولوستل شو تاسو ترجمه تفسیر اورئ کړه نو بیرته الله بخپل وي ان هذه تذکره دا کم سورۃ چې تاسو اوریدو دا نصیحت فمن شاء اتخذ الى ربي سبيلا نو د چا چې خو خین ودلی سره خپل تلارا زار شم د خپل غیرتی ربنا نصیحت ته وکسو کې منی وی منی په زور زبردستی نشته کسو کې منی وی منی ځان له فائدہ ورک نو زمونږ عبادت نه الله له فائدہ ورک او زمونږ نافرمانی الله له نقصان نه ورک ان ربك يعلم يقينا رب استا پويږي انك تقوم ادنى من ثلثي الليل چې تو درېږي کم د دوی سو د شپې ونصفه ونمداغي وثلثه ودري مداغي وطائفة من الذين معك او يعدل داغ كسانون جستا سردي وفي آيات كي قورة مخي عائشة رضي الله عنها وي ابا خبلوي وإذا السورة باولة كي قيام الليل لازم دي او السورة باخرة كي قيام الليل منسوخ شوه او دا آيات دي اولاني آياتوننا يو كالباد نازل شوه نو یو کال مسلمانانو مسلسل د شپې تهجد کړي ځکه عائشہ نه وی دا غوی د خپې و پړسي دی وچاو دی نبی الله دا خبر وکړه چې الله ته پته دی پیغمبره چې ته د شپې ولاړې مرګري د سره ولاړې نو کله چې د دوی سي د شپې دوی سي تاسو لګي او کله نیمه شپه لګي کله درې مې سلیږي والله يقدر الليل والنهار او الله اندازه کوي شپه او ورځ صحیح اندازه د شپې او ورځې څوک لګي الله لګي علم ان لن تحصوا په دې الله چې چریتا سونی شیرا ګرولې ودرېدل د شپې یا په دې الله چې تاسو اخر سرته نشي رسولې یا په دې الله چې تاسو به طاقت ونه لرئ د دې د ودرېدو نو دې ځکه الله وی چې الله د پته لري چې تاسو یو خو طاقت هم نه لرئ کله د باندې میشش په یو کال کې دا ولخ په وچو دي نو جدا میشه او د وسه پوری وي الله اکبر اخو چت مؤمنه موت بس کوله مو غو په یزه وخت موز هغه ته ملامت چې دې سی بکوي چې هر شپه به نیمه شپه ودرېږي الله ته یو زمون سهال نه الله ما ته پته تاسو کې طاقت نشته او ما ته پته چې تاسو اندازم برابر نشي لګولې لکه اوس موږ اندازه ولګو چې نیمه شپه د دې وخت نه دې وخت پورې ده درې مې څه دې وخت نه دې وخت پورې ده نو موږ انسانان کمه ذاته خو بګرایي کنه او الله سبحانه وتعالى هغه ذات چې اندازه هغه پیدا کړی نه هغه اندازه لګولې شي فتاب علیکم نو مهرباني وکړه پتا سو باندې الله دې باندې مهرباني وکړه فقرؤوا ما تيسر من القرآن نلولي هغه چې اساني تاسو ته د قرآن نه دې کې د قرآن د لوستلو مراد د شپې مونږ نو مطلب دا شو چې څومره تاسو اساني د شپې مونږ کوي اوس بګی دا نشي چې لازم نیمه شپه ده یا لازم درې مې سره لازم دوی سي نه چې څومره تاسو اساني په دې کې یو فائدہ به ذکر کوم په دې بعضو کتابونو کې د بزرګانو واقعات قصه گو خلک چې کوم قصې بیانې د غوږ کوم کتابونه وی پلانې بزرګ سلويخ کاله د مسوتم په داس باندې هغه د سحری مونږ کړي دې چې الله پیغمبر ته وی او صحابو ته وی ما ته پدې تاسو نشي کولای ته چاته وی الله پیغمبر ته صحابو ته وی او د دوی د بزرګ چې دی کولای شي نو په دې کې دا فائدې چې دغه دروغ د قصو ته چې نو ځنو خيار ساتي دا دروغ دي بعض کتابونو کې لیکلي وي سلويخ کاله پلانې بزرګ په یو د سیمز کړي د بګ ټول به مخ کړي دا بزرګ نه څوک مخ کړي اچھا چې دا قصې لیکل به دروغ کې ټول مخ کړي سز بزرګ ته خیال بزرګ والا مخ کې چې دي کارو کې بزرګ مخ کې کېدې نشي په دې طریقه خو دغه دروغجن مخ کې چې دروغ لیکلي دی وي سلويخ کاله
نه د ډکې میچازي کې نه تشې میچازي کې نه ښځه اشتي نه اودس کوي نه دی چې دی نه وده کېږي نه ناجوړه کېږي او دا وایي فضایل دي داسې فضایل خو نه وي دا خو ته د سړي بېعزتي کوې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا چل کړی نه چې هغه نه دی کړی نه دی د پیغمبر نه مخکې کېږي رسول صلی الله د شپې وده کېدو د زنانو سره به یې کوروالی کوو مونځ یې پکې هم کوو علم ان سيكون منكم مرضى پوه دی الله چې خامخا به ستاسو نه بعض مریضان الله اکبر د الله دې رحم ته وګوره په دې امت باندې الله ما ته پته تاسو کې مریضان وي لکه دا اوس الله لازم کړی و چې لازم به کوي مریض مو راپاسېد مونږ روغې نشو کولی نو مریض به چا راپاسولی مونږ روغې کوو مونږ روغې نه کوو مریض به بیا څه کولی وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله او نور کسان با سفر کوي په ځمکه کې لټۍ به د فضل د الله نه فضل د الله نه رزق د الله نو دې کسان به چې د مزدورو لپاره به سفر کړي ورته دې دا مسله ده چې دنیا بالکل پرېښوده ده د صوفیانو طریقه ده رزق به ځان لټې رزق به ګټي خو اولنی او اخرنی خبره چې د ضرورت مطابق او زړه ته به دنیا نه کوزې مقصد او هدف په څه ګرځې آخرت دنیا به ضرورتي وآخرون يقاتلون في سبيل الله او نور کسان به جنګ کوي په لار د الله کې دا برشن ځوانان دي دا اولنی رزق ګټول سفر کوي او دوی د الله په لار کې جنګونه کوي نو بیا که لازم نو په دوی باندې به د شپې او سهار له جنګ دی او د شپې دوی ټوله شپه ولاړ دي منځونه کوي نیمه شپه ولاړ دي د سهار له په جنګ کې بیا دوی سست دي کمزوري دي فقرأوا ما تيسر من نول ولي غچ سانید دینا واقيموا الصلاة وبابندي كوي دمانزا وآتوا الزكاة وركوي زكاتنا واقرضوا الله قرضا حسنا او قرز وركوي لا تقرز خيستا وما تقدموا لانفسكم او غسچ مخکی لګی تاسو د پاره د زانونو خپلو من خير د سنیک عملنا تجدوه عند الله وبمميغا فنزد الله هو خير واعظم اجرا اغفر او دير لوی اجر والا وخير واعظم اجر فاجر كم لوی دی او خیر په کوم ډیر دي کوم عمل تاسو مخ کې لګي الله سره ومه دي کې د ترغیب دي چې کلم تر الله په لار کې پیسې لګي نه دا سوچ مو کوي د زمانه لاړې دا په کوم ځای کې تمومي قیامت پر ورځ به الله په در کې به مومي او به دا عمل ډیر غوړ دی او غټ فضیلت او اجر ورته واستغفر الله او بخانه غواړي د الله نه ان الله غفور رحیم یقینا الله بخانه کون کې او رحم کون کې الله د قران په بل ځکه د دې تهجد کوونکو صفت کړه کانو قلیلا من الليل ما يهجعون دا خو ما په اوله کې وي چې د شپې غوډي لګو د کې بیا الله دا بل صفاتو ذکر کړي وبالاسحار هم يستغفرون او د پېشمنی په ټین کې وي الله نه بخانه غواړي نو ځکه دې ذکر الله سوې وي بخانه غواړي د الله نه الله بخانه کون کې او رحم کون کې